واک د سوله ییز لیږد لپاره د ډاکټر عبدالله په منځګړیتوب د ارګ او طالبانو خبرې روانې دي. په داسې حال کې چې طالبانو د هیواد په نږدې ټولو ولایتونو باندې ولکه ټینګه کړې، ځینو باخبره سرچینو خبر ورکړی چې د واک د سوله ییز لیږد لپاره د ډاکټر عبدالله په منځګړیتوب د طالبانو او ارګ خبرې روانې دي. په ورته مهال BBC د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد په حواله خبر ورکړی چې د مصالحې شورا مشر ډاکټر عبدالله د جوړجاړي په دې خبرو کې د منځګړي په توګه رول لوبوي. یو شمېر طالب سرچینو بیا هغه راپورونه بې بنسټه بللي چې پکې ویل شوي وو د ارګ سره د جوړجاړي لپاره د طالبانو سیاسي مرستیال او د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغني برادر له دوحې څخه کابل ته رسېدلی دی. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو نږدې د ټولو ولایتونو تر نیولو وروسته نن یکشنبه اعلان وکړ چې د زور له لارې افغان پلازمینې کابل ته د ننوتلو اراده نه لري او هڅې روانې دي چې په سوله ییزه توګه د واک د لیږد بهیر ترسره شي. طالبانو دغه راز په خپله اعلامیه کې خپلو ځواکونو ته سپارښتنه کړې وه چې د کابل په دروازو کې دې ودرېږي خو ښار ته دې د ننوتلو هڅه نه کوي. باید وویل شي چې طالبانو تر اوسه په رسمي توګه په دې هکله څه نه دي ویلي.